ګرانو لیدونکو السلام علیکم. څنګه کولی شو د ویښتانو د تویېدو مخه ونیسو؟ له هغه مخکې چې دغه مطلب در سره شریک کړو، زموږ چینل سبسکرایب او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو د راتلونکو ویډیوګانو باره کې تاسو ته معلومات درکړل شي. ګڼ شمېر خلک د ویښتانو د درملنې لپاره ډېرې پیسې مصرفوي چې تر ډېره ښه پایله هم نه لري. نن درته په یوه داسې کورني او ارزانه د ویښتانو لپاره په ګټور ماسکونو معلومات شریکوم چې په مرسته یې کولی شئ د سره د ویښتانو د تویېدو مخه ونیسئ. لومړی د پیازو ماسک. د اړتیا وړ مواد: 3 دانه پیاز، 1 قاشوغه زیره. د جوړولو طریقه: لومړی پیاز په مکسر کې ښه میده کړئ داسې چې اوبه یې ووځي، بیا زیره ورسره یوځای کړئ. د استعمال طریقه: د سر ویښتان مو ووینځئ، پرېږدئ چې ښه وچ شي، بیا جوړ شوي مواد پرې ووهئ. سر مو په یو دستمال وتړئ، له 30 دقیقو وروسته په شامپو یې ووینځئ. دا کار په اونۍ کې 2 ځله تکرار کړئ. په ډېر کم وخت کې به یې نتیجه وګورئ، ځکه پیاز ویښتان کلکوي او زیره ویښتانو ته رنګ او ښکلا ورکوي. کیله او د هګۍ د زیړو ماسک. کیله 1 دانه، د هګۍ زیړ 1 دانه. کیله او د هګۍ زیړ په مکسر کې مکس کړئ. دا هم د پیازو ماسک په څیر په ویښتانو مو ووهئ. وروسته له 30 دقیقو سره مو ووینځئ. دا ماسک هم په اونۍ کې 2 ځله استفاده کړئ. د ویښتانو د تویېدو مخه نیسي. 3. د هګۍ زیړو او د شین چای ماسک. 2 دانې د هګۍ زیړ له 2 قاشوغې وچ شین چای سره مکس کړئ. بیا مو په ویښتانو ووهئ. وروسته له 30 دقیقو سره مو ووینځئ. دا ماسک په اونۍ کې 2 ځله استفاده کړئ. ویښتان اوږده کیږي او قوي کیږي. له دې 3 ماسکونو هر یو تاسو ته اسانه او ارزانه و، هغه په اونۍ کې 2 ځله استفاده کړئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، ویډیو لایک کړئ. ستاسې د روغتیا په هیله، د الله په امان.